بدې عنوان کړو د صحابه کرامو بعض نصیحتونه. بیا ډېرو ملګرو رابطه وکړه چې دې کې یو نشست یو بل وشي یو بیان، ځکه چې موږ ته ډېره فایده راکړه او دا هم د صحابه کرامو د سیرت یو برخه ده. کله چې ته د یو انسان سیرت بیانې او تاریخ بیانې، نو د هغه ویناګانې بیانول دا هم د هغه د تاریخ او د هغه د سیرت دا برخه او حصه ده. یو څو نصیحتونه او نصیحت څنګه چې د منځه کې تاسو دغه آیت واورېدو کوم چې تلاوت شو، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. ای پیغمبره نصیحت کوه، نصیحت مؤمنانو لره فایده ورکوي. نصیحت مؤمنانو فایده ورکوي، دا د سوچ خبره ده. معنا چې چاله نصیحت فایده نه ورکوي نو دی بیا د خپل ایمان مراجعه وکړي، ځکه چې الله خو چې مؤمنانو له فایده ورکوي. بله مسله هغه دا ده چې الله وذکر، پیغمبر ستا کار دی نصیحت کول. معنا دا چې نصیحت کول دا زمونږ ذمواري ده. څوک پې عمل کوي نه کوي، ولې پې عمل کوي ولې پې نه کوي، دا حساب کتاب د ده سره د الله دی. اخوا زمونږ ذمواري نشته، او که چېرته اخوا ذمواري هم زمونږ وی بیا به ډېره ګرانه وي. اوس بعض خلک داسې شته چې د هغوی سره څه نه څه ذمواري د دې نه زیاته ده چې الله وله طاقت ورکړی، استطاعت. لکه باچا، د یو ملک باچا، د هغه سره طاقت د بیان نه زیات شتي. کور کې مشر، د هغه سره طاقت د بیان نه زیات شتي. د علاقې مشر، داسې بل څه مشرتیا ول الله ورکړي، الغرض د هغه څه طاقت وي، نو د ده بیا خبره صرف داسې پورې نه ودرېږي چې دی په خوله باندې خبره کوي یا په ژبه. د اخوا هم څه نه څه ذمواري هغه شتي. خو کوم چې عام خلک دي نو د هغوی ذمواري دغه ده غټه، او اخوا د دې نه ذمواري بیا د هغه چا ده چې الله ورله طاقت او استطاعت ورکړی. نصیحت یو صحابي چې مشهور صحابي دی، ابو موسی الاشعري رضی الله عنه. ابو موسی الاشعري دی په خپل کنیت باندې دومره مشهور دی چې خپل نوم یې څوک نه پیژني او ډېر لږ خلک یې پیژني. بعض صحابه کرام دومره مشهور شوي دي په دې کنیت باندې، لکه ابو هریره، ابو بکر رضی الله عنه او داسې بعض نور چې خپل نوم یې ډېرو لږو خلکو ته معلوم دی چې د خپل نوم څه دی. ابو موسی الاشعري رضی الله عنه د خپل نوم دی عبدالله بن قیس رضی الله عنه. د ده ډېر قیمتي نصیحتونه د ده نه رانقل شوي دي. خو یو نصیحت دوه هغه په دې موقع کې موږ رامخکې کوو، وجه دا دی چې وخت ډېر نشته چې موږ د هر صحابي هر هغه نصیحت بیانوو چې هغه د هغه نه رانقل شوی دی. او دا خبره یاده ساتئ څنګه چې ما تېر شوي درس کې تاسو ته کړې وه چې دا څومره نصیحتونه چې صحابه کرامو کړي د قرآن او د حدیث نه اخیستې شوي خبرې دي. قرآن او حدیث نه اخیستې شوي خبرې. ګوره کله داسې که نه، الله رب العزت یو خبره کړې ده، رسول صلی الله علیه وسلم یو خبره کړې ده. یو عالم ته هم دقه نصیحت کوي، کوم نصیحت چې د الله او د الله د رسول دی، انداز وله بدل کړي، یا یې مختصر کړي، یا یې تفصیلي کړي، یا یې وضاحت ډېر وکړي. نو هغه نصیحت اصل کې ما که نصیحت دی کوم چې د الله او د الله د رسول دی. زه اوس تاسو سره خبرې کوم، نصیحت موږ ته الله او د الله رسول چې کوم رالیږلي د هغه په عربۍ ژبه کې دی، زه یې تاسو ته پښتو کې کوم. او ما که نصیحت ته کیدای شي زه یې لږ وضاحت ډېر وکړم چې موږ پرې ښه پوه شو. او ما که نصیحت ته کیدای شي د وخت د لاسې زه مختصر کړم. نصیحتونه د سلف صالحینو، د صحابه کرامو، د دین د مشرانو، هغه هم دغه نصیحتونه دي کوم چې الله او د الله رسول کړي. یو نصیحت د ابو موسی الاشعري رضی الله عنه ډېر قیمتي او ډېر اهم، خصوصا د نن سبا د کوم حالات چې دي او د دنیا د هرس کومه منډه چې ده، هغه دا وایي چې ان هذا الدینار والدرهم اهلک من کان قبلکم. دی دینار او دی درهم، دی روپو او دی مال پخواني خلک هلاک کړي دي، او ما ته داسې ښکاري چې تاسو به هم هلاک کوي. دا ډېره اهمه خبره، همدغه خبره قرآن او حدیث کې شته. رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې.
چې زه په دې نه یېرېږم چې په تاسو به غریبي راشي، حالات به ښه کېږي، د دنیا به الله په تاسو کولاوي، او داسې د حالات روان دي مخې ته. که موږ خپل ځان ته سوچ وکړو، شاته ځه مشر، بیا د هغه مشر، بیا د هغه مشر، نو د هغوی سره دومره دنیا نه وه څومره چې وسته. را روان وخت کې دنیا د دې نه هم پراخه ده. نو زه د دې نه یېرېږم چې تاسو به غریبانان شئ. د غریبۍ یره را سره نشته، یره ما سره دا دی چې الله به د دنیا په تاسو پراخه کوي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي تاسو به پکې مقابلې کوئ لکه څنګه چې پخوانو کړي، او تاسو به داسې تباه کوئ لکه څنګه چې پخواني تباه کړي دي. همدغه نصیحت ابو موسی الاشعري رضی الله عنه چې دې دینار او درهم پخواني تباه کړي دي، تاسو هم تباه کوئ. سوال دینار او درهم چې د څوک تباه کوي، دا منلو خبره. ګوره دینار او درهم تا داسې نه تباه کوي چې د روپۍ راپاسې او تا د مرۍ نه نیسي، یا روپو چاړه راغستې او تا لالی. نه، دینار او درهم هله موږ تباه کوي چې کله دینار او درهم زموږ او د الله په منځ کې دیوال شي. چې کله دینار او درهم زما او د جنت په منځ کې دیوال شو، دا به ما تباه کوي. کله چې دینار او درهم، روپۍ او ډالر او ریال زه د قرآن نه او د الله نه لرې کړم که نه، دا به زما د تباهۍ ذریعه. چې کله دینار او درهم زه د خپلوانو نه لرې کړم، کله چې دینار او درهم زما اولنی او اخرنی مقصد شو، دا دله زه لیکل در کوم دا هلاکت دی. بیا به دا ذریعه د څه وګرځي؟ د هلاکت به ګرځي. او د پښتنو به زه په دې باب کې کمه قصه کوو، یو نه ده چې زه وکړم او دوه نه دي. زمونږ روزمره که ورته نه یم هفتوار، دا مسلې دي او دا خبرونه دي. هلته کسان مړه شو، دلته مړه شو، په ځمکه باندې تره زامن، کاکا زامن، ماما زامن، وروڼه په یو ځمکه باندې په یو مسله باندې اووه مړه شو، اته مړه شو. دا هغه دینار او درهم دی هغه انسان لره چې هلاک کوي او تباه کوي. مونځ اودس پکې نه وي، ډیوټي ده او ډیوټي ده، ډیوټي او ډیوټي، او مزدوري او مزدوري، او مونځ اودس نشتي، الله نشتي، پیغمبر نشتي، د دین څه خیال ساتل نشتي. دا هغه ریال او روپۍ دي چې تا تباه کوي. نور دا خو موږ ته شریعت هم ویلي چې ریال او روپۍ او د رزق دپاره به ته په تګ و دو کې. الله رب العزت قرآن کې دا خبره کړې، فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. اولې ویلي چې کله د جمعې اذان وشي نو دې نه بعد بیا اخیستل، خرڅول او تجارتونه او دا حرام دي. بیا الله وایي چې مونځ وشي، ځئ خواره شئ، ځان له رزق لټوئ، ځان له رزق لټوئ معنی خپې لاس وهئ، تګ و دو کې اوسئ. دا خو شریعت موږ ته ویلي دي، خو دی نه دي ویلي موږ ته چې د ریال او د روپۍ په سوچ کې دومره ننوځئ چې تا نه هغه دین چې دی هغه پاتې شي، تا نه خپلوان پاتې شي، تا نه مور پلار پاتې شي، تا نه هر څه پاتې شي. نه، او څوک چې دا خبره کوي دا جاهل دی، او څوک چې دا خبره کوي دی په دې مسله نه دی پوه. یاره بس مزدورۍ ته کار ووایه او نور څه په کار نه راځي. دا مقوله هم چې ته اورېدلې که نه د بعضو حضراتو حفظهم الله، ته د بعضو حضراتو نصیحتونه دي. مزدورۍ ته کار ووایه نور هېڅ په کار نه راځي. دا چا ویلي چې نور هېڅ په کار نه راځي؟ اصل اولنی او اخرنی دا تاسو منځ کې واورېدو که نه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اولنی او اخرنی مقصد خدا دی د الله بندگی کول. بیا الله ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. نه زه د دوی نه د خپل ځان دپاره رزق غواړم، نه د دوی رزق داسې د دوی په ذمه دی چې دوی ته زه وایم چې تاسو هر څه را پیدا کړي. نه، دوی صرف اسباب لټوي، رزق الله ورکوي. هر څه په کار راځي. دین خو ستا دنیا او آخرت کې په کار راځي. بیا مزدوري کوه دا دې په کار راځي، خپلولي ساته دا دې په کار راځي، ملګرتیا کوه دا دې په کار راځي، خرچه کوه دا دې په کار راځي، خپل صحت خیال ساته دا دې په کار راځي، غم خادي کوه دا دې په کار راځي. چا دا خبره کړې ده چې مزدورۍ ته کار ووایه نور هېڅ هم په کار نه راځي؟ دا چا دا خبره کړې؟ بعض وایي صرف روپۍ ګټه، روپۍ چې روپۍ د سره یې که نه تا سره هر څه. دا چا ویلي چې تا سره روپۍ تا سره هر څه؟ زه خو
د دې خبرې په دلیل لا د اوسه پورې نه یم رسېدلی چې دلیل پې څه دی چې تا سره روپۍ تا سره هر څه زه درته ښوی شم داسې خلک دي چې روپۍ ورسره شتې او نور ورسره څه نشتې او داسې خلک شتې چې د هغوی سره څه نعمتونه شتې او روپۍ ورسره نشتې نو دا دینار او درهم ډېر خطرناک شی دی او ځکه الله وایي الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر الله وی دی هرس د ډیروالي تاسو غافله کړي تاسو د هلاکت کندې ته راسئ مړه شوئ پکې قبرونه لاړئ ستاسو هرس ختم نه شي او رسول الله صلی وی د آدم د بچي هرس که یوه کنده دې وله د سرو زرو ډکه ورکړه دی به وایي چې دویمه وی که دوه دې وله ورکړې دی به وایي چې درېیمه وی نو وی د ده خوله د ده خېټه دا صرف په خاوره باندې ډکېږي نو روپۍ شي نه ډکېږي نو دینار او درهم ریال او روپۍ او ډالر دې کې احتیاط پکار دی ما تاسو ته یو پیر دا نصیحت کړی پته چې یاد به یې ته که نه په دنیا سور شه دنیا په ځان مه سوروه په دنیا سور شه مطلب یعنې چې دنیا لاندې ته بې له پاسه ناست چې ستا په اختیار کې خو چې کله ته د دنیا په اختیار کې شو د ریال او په روپۍ که نه نو بیا لاړې رالي دا دنیا الله زمونږ دپاره پیدا کړې ده ګوره د تختې نه یېرېږه بې مه دا زمونږ دپاره ده زمونږ دپاره مسخر ده دا هر څه الله زمونږ دپاره پیدا کړي دي ما ته یې د عبادت دپاره پیدا کړي ما ته یې د دنیا له نه پیدا کړي چې موږ به صرف خرڅ کوو نو مه یېرېږه ښه مطمئن اوسه ریال هم ګټه دینار هم ګټه درهم هم ګټه خپل دنیا هم کوه خپل غم خادم کوه خپل رسم و رواج چې د شریعت خلاف نه هغه هم کوه خو چې ستا په اختیار کې ته په اختیار کې نه یعنې که ستا په اختیار کې نه و بیا به تا هلاک کوي لکه څنګه چې دلته ابو موسی الاشعري رضی الله عنه دا خبره کړې ده ښه بل یو نصیحت د ډېر ناشنا ما یو کتاب کې کتلی او بیا مې نوټ کړی ډېر ناشنا نصیحت دی وی د الله د یېرې نه جاړئ د الله د یېرې نه جاړئ ځکه چې وي جهنمیان به جاړي په جهنم کې خو د هغوی هغه جړا باندې به څوک شفقت د هغوی سره نه کوي نه به پرې مهرباني کوي نن وجاړئ فإن بكاءكم اليوم يرحم نن چې تاسو کومه جړا کوئ که نه د دې د لاسه په تاسو باندې رب العزت مهرباني کوي او شفقت کوي مطلب دا دی زه درته به بل تعبیر سره ووایم په بل انداز سره وجاړئ نن د جړا ورځ ده سبا که تاسو جاړئ نو هغه جړا تاسو له فایده نه درکوي یعنې که خبره صرف د جړای که نه نو جهنمیان به هم جاړي خو هغه جړا فایدهمنه نه جړا هغه ده چې نن وشي د الله د یېرې نه نننۍ جړا ولې فایدهمنه ده وایي د دې د لاسه الله په تا مهرباني کوي رب العزت چې کله خپل یو بنده ویني او جاړي که نه او اوښکې تویېږي او حدیث کې د دې اوښکې خاص فضیلت راغلی ده رسول وسلم وی په داسې سترګو باندې د جهنم اور حرام دی چې د کومې سترګې نه د الله د یېرې د لاسه اوښکه بهیږي دا ډېرې قیمتي سترګې دي او دا اوښکې رب العزت ته ډېرې قدرمنې ډېرې قدرمنې په ده باندې د جهنم اور حرام دی دی به د عرش په سوري کې ولاړ حدیث کې دي اووه قسمه خلک به د عرش په سوري کې قیامت په ورځ یو هغه دی چې ځان له ناسو ذكر الله خاليا ففاضت عيناه یوازې ناسو الله ورته رایاد شو د الله د یاد د لاسه د سترګو نه اوښکې لاړې دا اوښکې که وایي چې فایده دله درکړي اوښکې بهول نو نن ورځ ده سبا بیا اوښکې بهول تاله فایده نه درکړي فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا الله رب العزت د مجرمانو باره کې ودې خاندي نن خو دوی دا خندا نن لږه ده او جړا به بیا ډېره نن که سړی خاندي او ډېر هم وخاندي که نه خو د هغه خندا په مقابله کې کومه چې آخرت کې الله جنتیانو له ورکوي دی په مقابله کې هېڅ هم نه ده او رب العزت
د سورة المطففین په آخره کې د مجرمانو باس کړی دی ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. مجرمانو چې به کله مؤمنان ولیدو به هغو پورې به مسخرې کولې، هغو پورې به خنداګانې کولې. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الله د آخرت مبارک وي او په دغه ورځ به مؤمنان خندا کوي په هغوی. که غواړي چې د همیشه خندا دې نصیب شي که نه او همیشه خوشحالي چې په هغې پسې غم نه وي، نو بیا نن جړا پکار ده. هغه جړا هم د الله د یرې نه، د ریاکاري جړا نه، چې تا ته الله را یاد شي، تا ته د الله عذاب را یاد شي، تا ته جنت، تا ته جهنم، تا ته خپل اعمال را مخې ته چې ستا د سترګو نه اوښکې روانې شي. کومه ورځ دې شي ته یوازې ناست یې تا ته الله را یاد شوی ستا سترګو نه اوښکې تللي. اخیري پیر زما ستاسو نه سوال دی او ځان له به جواب ورکړو، اخیري پیر ستا د سترګو نه کله اوښکې تللي د الله د یرې نه؟ ځان له جواب ورکړه. اخیري پیر تا کله د الله د یرې نه جړلي دي؟ تا کله دین اورېدلی دی، تلاوت یې اورېدلی ته به جړا شوی؟ ته ځان له جواب ورکړه. بیا تا ته اندازه ولګي چې ستا زړه څومره سخت دی او څومره نرم دی. او په دې باندې الحمدلله زما یو کتاب هم شته د دې د الله د یرې د لاسه جړا کول، د هغې فضیلت، د هغې بعض مسایل په دې باندې الحمدلله ما څه لیکل هم کړي دي د ډېرې فایدې دپاره او د پوهې د ډېرولو، د علم د ډېرولو دپاره هغه کتاب مطالعه کوي. نو دا به ابو موسی الاشعري رضی الله عنه خپلو ملګرو ته وي وجاړئ، جهنمیان به هم جړا، خو د جهنمیانو د جړا د لاسه په هغوی باندې څوک مهرباني نه کوي. او که نن تاسو وجاړئ نو د دې جړا د لاسه په تاسو باندې مهرباني کیږي، رب العزت په تاسو باندې شفقت کوي. ابو هریره رضی الله عنه، د ابو هریره دومره نصیحتونه دي یاره مبالغه به نه وي چې په هغې باندې مستقل داسې کتابچه ورته کې لیکلی کېږي چې سړی ورته دا عنوان ورکړي نصیحتونه د ابو هریره رضی الله عنه. ابو هریره رضی الله مشهور صحابي، د ټولو نه زیات حدیثونه د رسول صلی الله علیه وسلم نه دې ځوان را نقل کړي. او ځوان ورته ولې سړی وایي چې خو بیا بوډا شوی او بیا مړ شوی دی، عمر یې ډېر. کم وخت کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره دا ناسته کړې ده که نه، او ده ګورې یو څو کاله د رسول صلی الله علیه وسلم سره تېر کړي دي، یو څو کاله. هغه وخت کې دی ځوان و او دومره سخته ده تېره کړې دی دین دپاره. په خپله دا خبره کوي وی کله نه کله به د لوږې د لاسه زه د رسول صلی الله علیه وسلم د دې منبر خوا کې بېهوشه شوم راوبولېدم. نو اوله کې به چا پېژندلی نه وم، نو خلکو به وایي لیونی دی، څوک لیونی دی؟ مسیح نبوي ته راغلی هلته پروت دی. بیا چې ورالو چې وګورو دا خو ابو هریره دی. وما بي من جنون، داسې لیونتوب په ما باندې نه و. مسله څه وه؟ ان هو الا الجوع، لوږه به وه. سره دي هر څه هغه د هر څه برداشت کړي دي او دا رب العزت دین یې زده کړی دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شاګردۍ کې پاتې شوی. موږ ته چې معمولي ټک داسې مسله راشي که نه، زموږ نه هر څه ګډوډ، نور هر څه پرېږده. لکه یو سړی دی را روان دی د دین مجلس ته، مسله ورته هم نه ده راغلې، څه حادثه هم نه ده، غریبي هم نه ده، لوږه هم نه ده، خو ټلیفون ورته راغی یو ملګري ورته وایي چکر نه لګوو. بیا چې ورسره ته میلاو شوي نه هغه یاره بس هغه یو زموږ هغه ملګری او زموږ دا حال دی. پاتې له غریبي او لوږه او هغه مسلې خو که دې بازو ته رالي که د هر څه دله پرې نه ښودو بیا ماته وایي. دا هغه انسان د ابو هریره رضی الله عنه د ده ډېر زیات نصیحتونه دي. یو نصیحت د ده ما نصیحت یا د ده یو خبره ما یو کتاب کې کتلې وه، وی کله چې به پې څوک بوج شو، یو نیم سړی په سړي باندې څه شي بوج شي، نو څوک بیا خواله راغی په ده به بوج شو. او سړی ولې په چا بوج کېږي؟ د دې ډېر اسباب دي. یوه بې ټیمه راشي، د خوب ټیم دی، یا ته بیمار یې، یا ته به بله ضروري مسله کې، یا څه داسې څه حاجت کې، او دا یار د پسې راغی بوج شو. دلته به موږ دا خبره نه کوو چې نه خوش اخلاقي ګوره
اخلاق او خوش اخلاقي د دې دا مطلب نه دی چې ته چې څه کې کوه دا بل سړی به معمولي کړپ هم نه کوي نه اخلاق خوش اخلاقي د یو ځان له موضوع ده چې کله ته یو کار غلط کوې موږ به ورته ووایو چې دا کار ستا غلط دی بیټې مو اوس راغی سړی ویل کله سړی په چا بوج کېږي یو دا چې ډېرې کیسې کوي او لګیایي او لګیایي او سړی نشه کي یا الله زه د سره څه ها کله سړی په سړي باندې هله بوج کېږي چې بې فایدې موضوع کې لګیایي لکه داسې خبره به راوالي چې د هغې فایده کله خو داسې خبره راوالي چې هغې نقصان دی هغه په سړي باندې بوج شي او داسې نور ډېر اسباب پکې دي خدای یو څو مې ته په دې ذکر کړو چې ما ورته هم ځان بېدار ساتو داسې نه چې په چا باندې بوج شوي او د خندا شنه وي چې دا سړی ډېر په ما مین دی غلی ما ته ناسي ګوري داسې مړاوي مړاوي چې دا غلی تا ته ګوري که نه نو د هغه د زړه د یو الله خبر دی خو د اوچت خوی د لاسه تا ته څه ویلی نه شي وی کله چې به پې څوک بوج شو که نه نو بیا به وي ابو هریره رضی الله اللهم اغفر لنا وله یا الله دی مو بخه او موږ مو بخه وارحنا منه یا الله د ده نه م دمه کړه دا یو دعا د ابو هریره رضی الله عنه نقل خیرخواهي دا ده چې اول دعا چې یا الله دی مو بخه ما مو بخه او د ده نه م دمه کړه دې جاخي نه خلاص شو دې چې د بعضو نه سړی یو ربې خلاصولی شي ښه که ته سوی د هغې به نورې جاخې جوړېږي یو ښه دغه ده چې سړی الله ته وکړي که ته ورته وایې چې یا دا ټیم نه یا زه لږ وروسته یا بله څه خبره کوي یا به د باندې تهمت ولګي چې دی تکبر کوي یا دا چې دی د خپلوانو نه تنګ شوی دی یا بل څه ډېرې خبرې دي که او بیا زموږ معاشره کې خو بهتان لګول دومره اسان دي که معمولي ټلیفون دې ما ته وکړو که نه او ما اوچت نه کړو بس بیا ته د دغې خبرو ته غوږ کېږي چې ما له څه چلو چې ما اوچت نه کړو دا متکبر دی د خپلوانو نه خفه دی دکیداري او مزه څه وکړي چې دی لګیایي دا 15-16 خبرې په ده ور وتپي او په دې کې ورته د هغه ټلیفون واپس راشي چې تا ټلیفون کړی خو ما اورېدلی نه و څومره خجالته شي سړی څومره سړی کوسترګې شي چې ده څه وي وګوره د هغه خبرې ته یا هغه ټلیفون کې خفه نه شي زه اوده وم یاره بیا به څه نو ځکه ژبه کنټرول کې ساته نو بیا به دپسې نور څه جوړ کړي نو ښه طریقه ده که د ابوهریره رضی الله عنه نه زده کړه ویا الله دې مو بخه ما مو بخه او د ده نه یا الله په خپل رحم او کرم دمه که دا ما د ابوهریره رضی الله عنه په سیرت کې دا خبره د هغه لیدلې وه او الحمدلله څه نه څه مې پرې عمل هم کړی دی یعنې کوم کسه چې لار د خلاصي تې نه وي نو بیا سړی الله ته فریاد وکړي چې یا الله اوس دته موږ دمه کړه او رب العزت ته هر کار اسان دی ها ده به یو خبره دا کوله وی اوس دې خبرې ته غوږ کړي ډېره ناشنا خبره به کوو وی اذا مات المیت کله چې څوک مړ شي قالت الملائکه ما قدم نو ملائک دا وایي چې ده مخکې څه لیدلي دي ويقول الناس ما ترك او خلق وي شاته څه پرېښودي دي څو خبرې دي ملائک څه وایي مخکې څه لیږي خلک څه وایي شاته څه پرېښودي دي د خلکو په خبرو کې ونه پرېوځي دا خلک چې کوم دي چې موږ سره ژوند دی یو بل سره ټولو د دې خلکو چې کوم حق دی هغه ادا کوه نور په دې کې به دومره نه ورننوځي چې تا نه هغه څه هېر شي کوم چې مخکې لېږلی کېږي د ملایکو سوال مخکې څه لېږلي دي او زه به د ابوهریره رضی الله عنه دا نصیحت په یو بل ډول تاسو ته وکړم او که دا سوال زه تاسو نه اوس وکړم دا کوم چې ملایک کوي د یو بل سره یو بحث کوي تا مخکې څه لېږلي
او که مې دا تپوس وکړي چې شاته به څه پرېږدي نو کېدای شي موږ یو ډېره اوږده قصه راوالو غټه قصه به موږ راوالو هغه ځای کې ځمکه ده او یو دومره مې ځان له روپۍ مې ایښودي دي او دا مې یو ترتیب روان کړی دی لا شوی نه دی خو وبه شي شاته دغه هم پرېږدمه بچي به رانه شاته پاتې شي ښځې دي پلانې دی علانې دی دا دي او دغه دي اوږده قصه به ما ورته راوالو کوم چې زموږ په معاشره کې غریب ګڼلی کېږي هغه به راته هم څه نه څه قصه وکړي چې شاته دا د پاتې کېږي اوس بل سوال له راشه مخکې دې څه لېږلي قیامت له یې څه لېږلي تا سره څه دي کوم داسې عمل دی چې تا ورته ډډه لګولې ده او داسې خوشحاله او مطمئن پروت دی چې نه نه من خو لېږلي دي الله رب العزت قرآن کې وایي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد دا الله نه ویریږي او هر نفس دې وګوري چې سبا دپاره یې څه لېږلي دا الله وایي څه دې لېږلي سبا دپاره او د قیامت د ورځې ډېر ارمانونه دي زما په دې باندې یو بیان وشتي بیان یو نه دوه درې دي د قیامت د ورځې افسوسونه او ارمانونه یو دی یا لیتني قدمت لحیاتي ارمان چې د دې ژوند دپاره ما سره لېږلی دی ډېر په قبرونو کې دي چې هغه په دې ارمان دي چې موږ څه دې قبر له رالېږلی وی دې برزخ له دې آخرت له او ما تا سره دا موقع شتي زه تا ته دا نه یم چې ته بیان کړه چې تا څه لېږلي دي دا سوال ما تا نه وکړو تا ته به پته وي نو ځان له جواب ورکړه او که څه دې لېږلي وي نو په راز کې یې ساته قیامت په ورځ به هغه رب راښکاره کړي او هغه ته هر څه معلوم دي څه تا لېږلي دي کوم داسې هسې لکه خپله زه خپله خبره به وکړم ستاسو به نه کوم داسې نه خفه شي تاسو ښه نیک عمله خلک خو زه به خپله خبره وکړم زه خو کله نه کله سوچ کې شمه په خپله چې آخر څه شی دی چې لکه زه دا ووایم چې او دا کار زما یو ناشنا او یو ډېر غټ او زه آخرت کې داسې او دغه څه شی دی ما ته خو خاص نه ښکاري کېدای شي تاسو کړي خو هسې دی موږ کله نه کله خپلو کې ګپ لګو دا دنیا والا نو زه په دې زړه مطمئن دی چې د شاته د بچو دپاره که سبا له مرګ راغی ځمکه شتي او کور شتي وایي داسې که نه چېرته داسې ته ویلی شي چې زه په دې زړه مطمئن د آخرت لم پلانې شی لېږلی پلانې لېږلی دا بحثون کول غواړي موږ خو ځان په دې مطمئن کړو چې نه دا چې کوم ته ګودو کې مو دې دپاره چې سړی مطمئن وي چې ځکه سبا له زه لاړمه نو شاته څه شتي که سبا له ته لاړې نو مخې ته څه دي څه مونږ عجیبه انسانان یو غم را سره دا دی چې شاته به څه وي لکه مخې ته به څه وي لکه یو سړی روان دی په ګاډي کې او دې دغه کې ګوري سایډ دا د غاړو دا شیشې چې دي په دې کې ګوري چې شانه دا ګاډي څنګه را روان دي او څوک را روانه چې او کله خی او کله ګس او کله خی او کله ګس او کله د منځ په دې شیشې ګوري او کله سر واړی او مخې ته روډ ای سره به څه کوو دا مخې ته چې دا مخلوق روان دی دې سره به څه کوې اصل چې د احتیاط کم دغه دی په ډرایوینګ کې هغه مخې ته دی د شانه که تا له ګاډۍ را روانې ته تې ځان په بعضو حالاتو کې بچ کولی شي بعضو کې دې بچ کولی هم نه شي اصل مسله ستا مخې ته ده د دې نه د سټ راړولی دی شاته ګوري چې شاته څه قیسه ده زه هم دا وایم موږ هم سټونه شاته اړولي چې شاته به څه قیسې اصل مسله دا چې مخې ته به څه قبر کې به څه سوال دی په برزخ کې به څه الله ته چې ودرېږي څه به ته کوم عمل الله ته رامخامخ کړي نو دوه خبرې دي او د جدا جدا مخلوق دي د ملایکو خبره څه لیږلي دي د انسانانو خبره څه پرېښي دي او د دې انسانانو هم ګورې غټه مسله دقې سره ده څه پرېښي دي هسې ځان مه وجله حق ادا کوه
او الله نه عافیت غواړه او د خپل آخرت غم کوه. غم د دیو که چې مخکې دي څه لیږلي چې دا د ابو هریره رضی الله عنه یو خبره به هغه دا کوله وی ستاسو د خپل ځانونه تاسو ته رښتیني نه وایي. دا به یې د ملګرو ته خبره کوله ستاسو د خپل ځانونه تاسو ته رښتیني نه وایي. پردي خو لا پرېږده دا عجیبه خبره ده. زما خپل ځان ما ته څه وایي ولي وی امید د هغه څه ساتئ چې رسېدی ورته نه شي. جمع کوئ هغه څه چې خورئ یې نه، جوړوئ هغه څه چې همیشه به پکې پاتې کېږئ نه. نو ته په خپل ځان ته رښتینی نه شي ویلی. لکه اوس یو سړی دی ارمان کوي د داسې وخت او داسې امیدونه دي دومره اوږده دي چې ده ته په خپله هم پته ده چې زه هغې ته نشم رسېدی. نو د ده ضمیر د ده نفس درته دروغجن وي. جمع کوه الکه دا دومره به ته وخوري نه، او جوړوه ته به په دې کې همیشه نه. دا مطلب دی. دا ګوره ډېره ناشنا خبره ده. په دې پوهېږي هغه څوک چې الله رب العزت ورله پوهه ورکړې د عقل خاوند. موږ لګیا په هغه څه کې یو چې موږ په خپله هم ځان ته دروغجن وایو. که یو سړی لګیا دی آبادیان ځمکې نښتې دی لګیا دی د ده دا نفس ده ته دا وایي. اگر که دی دا خبره راښکاره کوي نه یې مني چې دا دومره څه د څه دپاره ته خو هسې هم نه پاتې کېږي همیشه. نو اوس دی کوي یو څه نفس او ضمیر هغه ورته ټک ورکوي چې دا لاره دې کومه لاره ده. نو دی په خپله پردی کس خو پرېږده دی په خپله د خپل ځان تصدیق نشي کولی. ته څنګه ثابتوي چې زه په دې کې رښتینی یم؟ جمع کوه هلکه ښه ډېر شی در سره دی بس دی پوره دا شته چې در سره کم دي دا هم ته یوازې نشي خوړی او ستا بچي او نسل او دا ټول یې خوړی چې بس ته ګزاره کوه نه دی نور هم جمع کوي. نور څه لپاره جمع کوي؟ نو دا د ابو هریره رضی الله عنه نصیحت دی. دې نه فایده موږ ته سره وته فایده دا ده امیدونه دومره وساته چې ته ورته رسېدی شي. هغه امیدونه غاړې ته کېږدئ چې ته ورته رسېدی هم نه شي. دویمه دومره جمع کوه چې ته وړی شي. درېیمه دومره جوړه کړه چې ته پکې اوسېدی شي او ته پکې اوسېږي بس. او دا ښکلی ژوند دی. والله زه قسم خورم ورب الکعبه که د سکون ژوند غواړئ که نه نو دومره وکړه چې ته پکې ژوند تېرولی شي. غمونه به دې نه وي، ټینشن به دې نه وي، مسلې به دې نه وي، ځکه چې تا ته یو نږدې هدف دی ته ورته رسېدی شي. خو چې ستا هدف هسې مثال پې له درکړم لکه زه تا ته یو ځای وښیم چې د دې ځای نه دغه دیواله پورې منډه وهل دي. د دې دیوال او ستا په منځ کې 15 میټره یا 10 میټره فاصله ده. دا اسان دی ته ورته په جذبه کې وي. د دې ځای نه هغه دیواله پورې منډه وهل غواړي چې د هغې ستا په منځ کې 20 کیلومیټر لاره. څومره به ته ځان ستړی کړې، څومره ته په عذاب شو، څومره به پکې دمې کړې، څومره به پکې اوبه څکې. دغه شان د دنیا ده. دومره منډه ووهه چې ستا پې ګزاره روانې نو ژوند به دې بېغمه وي، پرسکون به یې، زړه به دې مطمئن وي. لکه یو سړی وایي چې یاره مړه چې دومره کور مې جوړ کړی چې بس زه او زما بچي پکې اوسېدی شو. دا داسې امید دی چې لرې نه دی. لرې دی نږدې دی. او زما دی بنګلې وي او دومره دی وي او دا دی وي او چې پکې دا یو چې پکې دغه یو چې پکې داسې دا دې ځان ته په خپله ګراني ده. ساده ګوره موږ ډېرې خبرې ځان ته په خپله ګرانې کړي دي که نه ډېرې اسانې دي. ځان ته نږدې اهداف کېدی، نږدې ټارګېټونه ځان ته کېدی نو یو خو دا د الله په توفیق سره زر ترلاسه کېږي، بل یعنې خفه کوي دي نه، په غم کې دي نه اچي.
الله رب العزت دې موږ له هغه دنیا راکړي چې زموږ پکې فایده او د هغه دنیا نه دې الله موږ وساتي چې زموږ پکې تاوان. ښه ابو هريره رضی الله عنه به یو بله خبره دا هم کوله، کله چې پیژنکدن راغی او دا د مشهوره خبره ده، زنکدن چې پې کله راغی نو په دې زنکدن کې په ژړا شو. نو چا چې دا تپوس وکړو د ابو هريره رضی الله عنه ولې ژاړې په دنیا پسې ژاړې که څنګه؟ وی ژاړم په دې چې قلت الزاد اولنۍ مسله ده، ما سره توخه د سفر چې د هغه لږه ده او بل مخې ته راته یو کنډو دی خو داسې ګران خطه دي په هغې باندې او صرف خبره وي د خطو نه ده چې اخري څوکې ته ور وختې که نه نو د هغې نه بیا کوزېده یا جنت ته دي یا جهنم ته دي. مسله دا ده یعنې په کنډو هر سړی وراوړي. د دې اوس څه مطلب دی؟ زه پوه کوم ګوره، هغه چې ګناهونه کوي هغه هم په یو کوشش کې دی، هغه چې دینداري کوي هغه هم په یو کوشش کې دی. دا کوشش او محنت دا دغه کنډو باندې اورېده دي. کوشش ګوره د دواړو دی، دا سوچ مه کوئ چې دا ګناهونو والا څه کوشش نه کوي، مال هغوی هم لګوي، وخت ورکوي، ځان ستړی کوي. دغه شان دینداري چې کوي مال به لګوي، وخت به ورکوي، ځان به ستړی کوي. ښکلی مثال بیا دا موږ چې دلته ناست یو دا موږ کوشش کوو، موږ خپل نفس د ډېر څه نه منع کړی دی او دلته ناست یو. الحمدلله دا الله احسان دی چې موږ یې غوره کړي یو دې لپاره. زموږ په شان ګناهګار بنده ګناهګار بندګان په دې دومره بې شماره مخلوق کې الله رب العزت موږ له توفیق راکړي چې لږ کینو د هغه د دین دا خبره واورو یا بیان کړو. دا د الله په موږ باندې داسې رحم دی چې که موږ ټول عمر دا تندی الله ته په خاورو کې کیدو دا خاورې شي بیا هم د الله شکر ادا وکړو. خو بیا یو محنت دی زموږ. ها همدې وخت کې به اوس بعض کسان هغه به په ګناهونو کې ریږي. وخت حقه یو وخت دی، خیال هم دی وخت یو دی. موږ هم محنت کوو هغوی هم محنت کوي، وخت موږ هم لګوو وخت هغوی هم لګوي. زړه، دماغ، عقل، غوږونه، سترګې دا موږ هم استعمالوو لګوو هغه هم استعمالوي. فرق ته وګوره. او څومره بدبخته دی چې یو سړی محنت او کوشش کوي د الله په خفه کولو کې، او څومره خوشبخته دی چې یو سړی محنت او کوشش کوي د الله د راضي کولو لپاره. فرق ته وګوره، دواړو په منځ کې څومره لوی فرق دی. او ځکه الله رب العزت سورة الليل کې وایي واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى. قسمونه خوړي وي الله په شپه باندې، په ورځ باندې، په ځان یې قسم خوړلی. خبره دا ده الله وایي چې ستاسو ټولو محنتونه بیل بیل دي، جدا جدا دي، یو شان نه دي. زموږ منډې ټولې جدا دي. الله اکبر. دوه کسان دي یو شان انسانان دي، یو شان غوږونه، سترګې، پوزه، دواړه منډه وایي. دنیا کې چې ته په یو منډه کې یې دا خبره یاده کړه. الله وایي دا منډې ستاسو یو شان نه دي. یو په دې منډه کې دی چې عرش والا راضي کړم، رحمان راضي کړم، بل په دې منډه کې دی چې شیطان راضي کړم. یو په دې منډه کې دی چې جنت وګټم، بل په دې منډه کې دی چې جهنم وګټم. یو په دې منډه کې دی چې الله ته نږدې شم، بل په دې منډه کې دی چې الله نه لرې شي. یو په دې منډه کې دی چې په الله باندې ځان وبخم، بل په دې منډه کې دی چې ګناهونه ډېر کړم. څومره فرق دی. د ابو هريره رضی الله عنه پرې خبر ورسېدی چې ورخیجې به هر یو به ورخیجي او په دې کنډو به وراوړي. هر یو که جنتي دی که هغه جهنمي دی. او اخوا بیا چې کله دې بره وروختو
نو دا اوس د ده دغه محنت سره او د منډې سره تعلق ساتي چې د منډه کومه یوه وه که منډه یې د رحمان د راضي کولو دپاره وه نو د ده قضي نه به ورکوزېږي کوم ځای ته جنت ته او که منډه د شیطان د راضي کولو دپاره وه نو د ده قضي نه به ورکوزېږي جهنم ته والعیاذ بالله بله خبره وی ما سره توخه لګی ده توخه لګی ستاسو سره څومره ده هسې چې د ابوهریره سره توخه لګی زموږ سره کومه توخه ده ابوهریره رضی الله عنه سوچ خبره ته وکړم د فکر ابوهریره رضی الله عنه چې وفات شوی دی که نه نو تقریبا به زه ووایم 1400 کاله کېږي تقریبا ابوهریره رضی الله عنه چې وفات شوی دی 1400 کاله د هغه اوسه پورې په برزخ کې شوي دي مخکې به سوی الله ته پته هغه دې یره کې وویل سفر اوږد دی او توخه لګه ده 1400 کاله دا ما ګورې نږدې ذکر کو ډېر شاته نه وتلي 1400 کاله یو بنده په برزخ کې پروت دی لا مخکې څومره وخت قیامت پورې دی د الله ته پته ده د دې لپاره زما او تا سره کومه توخه ده 1400 کاله خو ډېر زیات دي کاشي زمونږ برزخ کې ژوند 50 کاله شي تا سره څه توخه ده 50 کاله بعد د قیامت شي 100 کاله بعد قیامت شو 10 کاله بعد قیامت شو هسې مثال درته وایم تا سره څه توخه ده چې ته پرې مطمئني چې زه برزخ کې حالات به برابر وي الله به زما نه راشي او ځکه الله قرآن کې وایي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى غوره توخه هغه د تقوا توخه ده دا توخه د ځان سره آخرت ته وړه غواړي چې ته مړ شي او د بعضو علماو دا نصیحت لیکلی دی وایي چې ته مړ شي خلک جاړي او ته خاند او ته پیدا شوي تا جړل خلکو خندل لاړ شه د دنیا نه داسې چې ته خاندې او خلک جاړي بلال رضی الله عنه چې کله وفات کېدو زنکدنې وکړه نه هغه ښځې چې دی فریاد وکړو هله ویې څه به کېږي او لکه ښځې چې کوم او په هغه زنکدن دی څومره ګرانه دی چې په نارینه باندې زنکدنې او ښځه ورته خوا کې ناست دی یې وجړل هغه ورته ویې هېڅ هم نه کېږي ورځې خو اوس را روانې دي سبا به میلاویږو د محمد سره او د نورو ملګرو سره صلی الله علیه وسلم داسې توخه سړی دومره مطمئن سبا به میلاویږم د خپل ملګري سره د پیغمبر سره سبا به میلاویږم د نورو ملګرو سره د خوشحالۍ ورځ ده د اختر ورځ ده د ملاقاتونو ورځ ده هسې که به ما او تا زنکدن راشي موږ ته به مخې ته څه راځي سبا به چا سره میلاویږي سوال دا دی چې فی الحال ته نور دا پرې ته به نور چا سره میلاویږي ته الله ته مخامخ کېدو د تیارې چې کله دنه سوځي که مونږ ته څوک دا ووایي چې تا نه اوس به سوځي ته الله ته مخامخ کېدو د تیارې په کوم مخ باندې مونږ الله ته مخامخ کېږو دا د ابوهریره رضی الله عنه د نصیحت مقصد دی بل یو نصیحت د عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه دا هم ډېر فایدهمنو ما نوټ کړی و ځان سره چې ملګرو ته یې بیان کړو عباس رضی الله عنه پېژنې که نه څوک دی د رسول الله وسلم تره او د عبدالله بن عباس پلار مشهور صحابي هغه به دا وي ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبه مصیبت ته ګناه د لاسه راځي ختمیږي په توبې سره دا ما ولې خاص ذکر کو دا څه چې موږ ته رارسي که نه نو الله رب العزت قرآن کې دا خبره کړې ده ظهر الفساد في البر والبحر په وچه او په لمده الله وایي فساد ښکاره شوی ولې د خلکو د عملونو د لاسه څه چې کېږي
صحیح د الله رب عزت په تقدیر کې لیکلي خو د هغې اسباب دي اسباب زموږ د لاسه دي کله چې په چا باندې څه مصیبتونه راځي که نه نو دې د ځان له کښېني چې څه وجه کېدی شي کله داسې وي چې مصیبت د دې دپاره راځي چې الله رب العزت دې بنده له اوچته مرتبه ورکړي هغه ډېر اوچت خلک وي ډېر پاک خلک به یې چېرته زموږ په شان دا ګناهګار چې وي نو د دوی هغه ګناهونه دومره وي چې تپوس یې مه کوه اوس که ته دا غواړې مقصدي خبره زما دلته وه که ته دا غواړې چې دا مصیبتونه د نه الله لرې کړي نو عباس رضی الله عنه وایي مصیبت راځي د ګناه د لاسه ختمیږي د توبې سره تاسو هغه مانځه کې به ایتونه اورېدلي الله رب العزت وایي ففروا الى الله منډه کوي د الله طرف ته ففروا الى الله زه هر هغه ورور ته وایم چې په هغه باندې مصیبت او غم دی که هر مصیبت او غم وي زه د یو خاص مصیبت او غم خبره نه کوم ففروا الى الله د الله طرف ته منډه کړه د هر څه به دې حل شي غم د مصیبت د مسله د مشکل حل یې دا دی منډه کړه د الله طرف ته دی نه دي ویلي الله چې ورشه د الله طرف منډه ولې ووایي منډه کړه سوال جواب جواب یې دا دی منډه کړه ځکه چې وخت پته نه لګي الله اکبر کله ته څوک لېږي دوکان ته مثال پرې درکړم چې خبره ته ښه واضح شي او که د دې سره پې هم نه رسئ نو بیا دې الله هغه ورور پوه کړي نو ما له خو بله طریقه نه راځي تا سره پیسې تا راواغستې او کس ته دې دا لاړ شه دوکان نه ماله خوراک راوړه هوټل نه ماله خوراک راوړه او هغه دې ورو ورو روان دی منډه که لکه بندېږي دوکان بندېږي هوټل بندېږي منډه که یو کس دې ورکړې پیسې او ښه په ارام هغه روان دی ځکه چې یقیني پته ده چې نه اوس دوکانونه کولی دی هر څه برابر دی زیرو د الله طرف ته منډه که ولې منډه که د ژوند پته نه لګي زه به یم چې منډې ته څه ضرورت دی خو سبا نه به شروع سبا څه پته لګي منډې ته څه ضرورت دی فلحال خو لا ځواني ده کله دا ګیره او برې ته ورسه سپین شي بیا به شروع د هغې څه پته لګي او منډې ته څه ضرورت دی لا خو موږ مسافرۍ کې وو او بیا به خپل ملک ته لاړ شو هلته به ترتیب برابر کړو بیا به الله طرف ته شو هېڅ پته نه لګي ځکه یې تا ته ووایي د رب العزت بار بار زه خبره تاسو ته کوم د رب العزت د کلام او د خبرو په یو یو ټکي کې بې شماره حکمتونه دي ولې الله په قرآن کې وایي ففروا الى الله منډه ووهئ ولې یو جواب یې دا دی ځکه چې د وخت پته نه لګي بله دا ډېره ناشنا ده موږ چا پیدا کړي الله او پیدا شوي موږ د چا نه مور پلار پیدا شوي مور پلار نه یو پیدا کړي الله ماشوم چې کله کور ته راننوځي د سکول او د مدرسې نه راشي په موږ ټولو د وخت راغلی یا کله سړی داسې ناسي ماشوم ناسي او په دې کې ناڅاپه د پلار او مور راښکاره شي دی څه کوي منډه کې او سمه منډه کې ځکه دې ته پیدا دی نو هغه چا چې پیدا کړی یې نه او د هغوی طرف ته ماشوم داسې منډې کوي ماشوم ته پته ده چې دا هغه اصل خلک دي نو اوس تا ته دا پته ونه لګېده چې ستا خالق څوک دی په تا مهربانه څوک دی او دا دنیا چې ته یوازې دې پرېږدي څوک دی چې تا نه پرېږدي هغه څوک دی ته چې ورته د شپې فریادونه کوي په تهجدو کې هغه څوک دی ته چې ورته فریادونه کوي په سجده کې هغه څوک دی چې دا روغ ژوند یې درکړی دی دا روغ صورت یې درکړی دی دا بچي دا مال دا عزت دا عقیده دا اسلام د سړیتوب د عقل دا طرف ته منډه نه
یو سړی دی تا سره یې ښه کړي دي ستا یو وخت کې ضرورت و ډېره سخته د باندې راغلې وه او چا درته کتون نه هغه راغی تا ته وویل یا ته پسې ورغلې تا ورته وویل بس پساو شوی څه دی یاره یو 2 لاکه روپۍ دی او ډېر سخت پساو شوی یم او خلکو پرېښود تا ته یو 2 لاکه ووایه ښه یې کړي دي که نه تاسې ښه یې کړي دي تپوس یې وکړه بیا یو ورځ سزي کې تا دی ولیدو هغه دی پلانې ولاړ دی خلکو سره ګپ شپ لګوي پروګرام کې دی ته به ده به څنګه ځي ولې په منډه ځي الله در سره څومره ښه کړي دي یو انسان ته 2 لاکه روپۍ درکړې په سخته کې رب العزت خو موږ له بې شماره نعمتونه را کړي چې موږ ترې غوښتلي هم نه دي هغه یې را کړي دي او رب العزت دا خبره په قرآن کې ذکر کړې ده چې ما تاسو له بې شماره نعمتونه درکړي دي من کل ما سألتموه هر هغه شي ته چې ستاسو ضرورت دی الله ما تاسو له درکړی په دې طرف ته ومنډه نه و که غواړې چې دا مصیبتونه ختم شي که غواړې چې دا غمونه ختم شي سکون درته میلاو شي که نه اچھا چې پیدا کړی چې د هغه طرف ته دې منډه نه والي والله که تا زما نه سکون ولید لازم به د هغه طرف ته منډه وایي زما خوا له کسان راغلي دي داسې نه د اورېدو خبره ته وایي لاره د توبې راته وښیه نور تنګ شوی دا کوم خلک چې د الله نه لرې شوي دي که نه دا تنګ شوي دي دې ځي له راغلي دې سپېمو له راغلي دي سکون ګورئ په مال کې او په جیدادونو کې او په ګناهونو کې او په فحاشیانو کې په ډمتوب کې په ټیک ټاکو کې په فیسبوکو کې سکونونه دلته نشته سکون چې خپل رب ته نه واپس شوی که نه دا ته سکون نه ملوي هسې موږ نن دا ورځ پوره تېره کړه او شپه م جدا دی ور روانه ده په دې ټول شپه ورځ کې دا وخت چې کوم دی دا چې ته اوس په دې جومات کې ناستې سکون ته محسوسوې که نه محسوسوې دې سکون ته وګوره ولې ځکه چې دلته ته په خپل رب پسې راغلی جومات ته خو چې موږ ځو په چا پسې ځو الله پسې ځو که نه الله ته ځان نږدې کوو نه اگر رب خواله چې ته رالې نو زړه دې په ارام دی په سکون دی ما ته دا سکون د دنیا په یو بل شي کې وښایې کم چې دلته دی سره د غریبۍ دې کې موږ سره داسې ملګري ناستي چې ښه به غریبانه سره د بیمارۍ بعض ملګري موږ سره ناستي او بیماران سره د قرضو بعض ملګري موږ سره ناستي چې ښه قرضي وکړي سره د بېروزګارۍ بعض ملګري موږ سره ناستي چې بېروزګاره وکړي سره د حاجته ډېر ملګري موږ سره داسې ناستي چې د هغوی به خپل حاجت وکړي هغوی ته سکون دی یعنې ورشه به دنیا کې ورننوځه که تا ته سکون میلاو شو بیا ما ته رب العزت دې څومره ملګري چې دلته ناست دي او څوک چې دا بیان اوري وویني الله دې د هغوی حاجتونه پوره کړي الله دې د هغوی حاجتونه پوره کړي په چا چې قرضه ده رب دې وله قرضې ختمې کړي په چا چې قرضه ده الله دې وله قرضې ختمې کړي او څوک چې بیمار ده الله دې وله روغ صحت ورکړي څوک چې بیمار ده الله دې وله روغ صحت ورکړي څوک چې بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي او څوک چې په هر قسمه مصیبت کې امتحان کې مبتلا دی الله دې ترې وباسي الله دې ورته اسانه کړي الله دې زمونږ الله دې په موږ باندې په دنیا او په آخرت کې پردې راواچي الله دې په موږ باندې پردې راواچي رب العالمین دې موږ مخلوق ته نه ذلیله کوي او الله رب العزت دې زمونږ نه راضي شي او الله دې موږ له توفیق راکړي په دې نصیحتونو باندې د عمل کولو په دې به اکتفا وکړو زما څه لږ کار د تعلیمي ده هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد